د بدخشان د یفتل سفلا ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې دندې له لاسه ورکړي هره ورځ په دې هیله راځي چې دلته سره زر ومومي. دوی په دې هیله دي چې خپل پورونه ورکړي که یې د ژوند په بیه هم وي. دلته کار اسانه هم نه دی خو هغوی چې راځي وایي بله چاره نه لري. ټول کارونه په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي. د تیږو پر رایستلو لږ او ځینې وخت هم ډیر وخت لګیږي. وروسته له هغه چې تیږې له کانه راویستل شوې د سرو زرو د کیندنې بل پړاو پیلیږي، هغه هم د تیږو ټوټه کول په دې هیله چې سره زر ترې ترلاسه شي. قادر خان چې پخوا د میخانیک په برخه کې کار کوه اوس دلته د سرو زرو د موندلو په لټه کې دی. بازیره میبریم اونجا آسیاب. دا وړو ژړندې ته هلته یې لکه وړو جوړوو بیا یې مینځو کوو ښه که نه و د خلکو به پوړولی وو. میگیریم نداشت دیگه توکل ما به خدا قضاری مردم. اوس تیږې دلته راوړل شوي تر څو تیږې ماتې او ټوټه شي او بیا په ریګ بدل شي. وروسته هم د ریګ مینځلو بهیر اوبه پرې خوشې کوي او که په ریګ کې سره زر وي نو پاتې کیږي. نور بیا اوبه په دقت سره ګوري که پکې سره زر ومومي. ګڼ شمېر کسانو له میاشتو راهیسې دلته کار کړی خو هیڅ څه لاسته نه دي ورغلي. هیڅ څه مو لاسته نه دي راغلی، مصرف مو کړی خو څه لاسته نه دي راغلی. د سرو زرو کیندنو د بهیر ته زرمینځل هم وایي. اوس ریګ او اوبه زیاتې دي، نور د سرو زرو درک نشته، خو لکه همایون او قادر خان لسګونه نور کسان چې پور راوړي دي اوس هم دلته د سرو زرو په لټه کې دي. وایي چې هیله یې له لاسه نه ده ورکړې.